په یو ښکلي آرام افغان کلی کې چې شنې ونې، یخې چینې او ساده خلک یې درلودل، یو سړی اوسېده چې نوم یې حامد و. حامد یو ځوان و، خو زړه یې د دنیا د حرص او غرور نه ډک شوی و. د هغه پلار عبدالرحمن یو بوډا، کمزوري او مهربان انسان و. هغه ټول عمر د خپل زوی لپاره کار کړی و، سختۍ یې زغملې وي څو خپل زوی ته ښه ژوند ورکړي. خو وخت بدل شوی و. عبدالرحمن به تل د کلی خلکو ته ویل، زما زوی زما ټول ژوند دی، زه هر څه د هغه لپاره کوم. کله چې حامد ماشوم و، پلار به یې د هغه لپاره ډوډۍ نه خوړله، خو زوی به یې وږی نه پرېښودل. هغه به د یخو شپو کې کار کوه څو خپل زوی ته جامې واخلي. خو کله چې حامد لوی شو، هغه هر څه هیر کړل. یوه ورځ حامد واده وکړ. د هغه میرمن شازیه نومیده. شازیه یوه ځوانه خو ډیره مغروره او سخت مزاجه ښځه وه. له واده وروسته د حامد چلند ورو بدل شو. شازیه به ورته ویل، ستا پلار ډیر زوړ دی، هغه یوازې زموږ لپاره بوج دی. په پیل کې حامد چوپ و، خو ورو د خپلې میرمنې خبرې یې منلې. یوه ورځ عبدالرحمن د کور په یوه کونج کې ناست و. هغه کمزوری شوی و، لاسونه یې لرزېدل. هغه ورو وی، زویا لږ اوبه راکړه. حامد په غوسه شو، ته ولې خپله نه پورته کیږي؟ هر وخت به موږ ته زحمت راکوي. پلار چوپ شو، سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. یوه ورځ شازیه په غوسه وی، یا خدا بوډا له دې کوره وباسه یا زه ځم. حامد بېله فکر ووی، ښه، هغه به لاړ شي. عبدالرحمن د خبرې واورېدې، زړه یې مات شو، خو څه یې ونه وی. بله ورځ حامد خپل پلار ته ووی، تا ته به ښه وی چې ته بل ځای لاړ شي. پلار ورو پوښتل، زویا زه چیرته لاړ شم؟ حامد بې پروا وی، هر چیرته، خو دلته نه. عبدالرحمن خپل زوړ کالی واخیستل، یو کوچنی کڅوړه یې له ځان سره واخیسته او له کوره ووت. هغه ورو روان و. د کلی خلک یې کتل، خو هیڅ څوک څه نه ویل. باران شروع شو. پلار یوازې و، لوند، کمزوري او غمجن. هغه په زړه کې وویل، ما خپل ټول ژوند د دې لپاره تیر کړ، خو نن زه بې کوره شوم. هغه د یوې ونې لاندې کېناست. بدن یې یخ شو، سترګې یې پټې کړې. هغه ورو ویل، یا الله، زما زوی ته هدایت ورکړه. او هغه هماغلته ویده شو. په همدې شپه یو شتمن سړی له هغه ځای نه تېرېده. هغه عبدالرحمن ولید. هغه ورته ووی، بابا ته دلته څه کوې؟ عبدالرحمن غوره خپل قصه ورته وکړه. سړي ووی، ته زما سره راځه، زه به ستا خیال ساتم. عبدالرحمن د هغه سړي کور ته لاړ. هلته خلکو ورته عزت ورکړ، خواړه یې ورکړل او آرام یې ورکړ. وره هغه روغ شو. په بل طرف کې د حامد ژوند خرابېدل شروع شول. کاروبار یې تاوان وکړ. میرمن یې هر وخت ورسره جګړه کوله. کور کې سکون ختم شو. یوه ورځ حامد ډیر ستړی او خفه شو. هغه له ځان سره ووی، ولې زما ژوند داسې خراب شو؟ یوه ورځ یو زاړه سړي هغه ته ویل، هغه څوک چې خپل پلار ته عزت نه ورکوي، ژوند یې هم برکت نه لري. دا خبرې د حامد زړه ته ولګېدې. هغه ناڅاپه هر څه یاد کړل، د خپل پلار قرباني، د خپل پلار اوښکې. حامد ژړل شروع کړل، ما ډیر لوی ظلم کړی، ما خپل پلار یوازې پرېښود. هغه پریکړه وکړه چې خپل پلار پیدا کړي. هغه کلی، بازارونه، لارې ټول وکتل، خو پلار یې ونه موند. هغه هر چاته پوښتنه کوله، زما پلار دې لیدلی؟ یو بوډا سړی. یو ورځ هغه واورېدل چې یو بوډا سړی د یو شتمن کس سره ژوند کوي. هغه هلته لاړ. کله چې هغه خپل پلار ولید، هغه په ښه حالت کې و. حامد د هغه مخې ته زانګون وهل، پلار جانا، ما وبخه، ما ډیر لوی ګناه کړی. عبدالرحمن هغه ته وکتل، سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه وویل، زویا، پلار تل خپل زوی بخشي. هغه خپل زوی غیږ کې ونیو.
حامد خپل پلار بیرته کور ته یوړ، خو دا ځل د عزت سره. هغه زده کړل پلار تر ټولو لوی نعمت دی. ظلم هیڅ کله خیر نه راوړي او بخښنه د زړه سکون دی. چا چې خپل مور او پلار ته عزت ورکا، الله به هغه ته عزت ورکي.